مفتي جلال حديث التقاسم فراشي وتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. आवाज रखी रो नूर आलम खान, नूर आलम खान, नारे तकबीर। आवाज हम न कीजिए। नूर आलम खान, नूर आलम खान। द मुफ्ती जियाउल हादी साहब द खपल खबरों न पस मुखपल ग्राम मशर द टोल नावल खुम दा खबर को क नूर आलम खान आजाद उदरेगी तासो हल्फन व उदरेगी बोर करा तो कभी पाटे तभी वो सरबदई लहसुन उचट गई लगे चोर कसान लहसुन उचट की चिमाटा अंदाजों लगी हल्फन हुए नूर आलम खान पसी इंशाअल्लाह द स्टेज ना द बहुत खलने मरगरो दुश्मनिया द कौम की हल्फन हुए चिमुन नूर आलम खान पसी और इंशाअल्लाह खान का हर पाटे तभी का आजाद उदरेगी और कपाटे तजी इंशाअल्लाह दा इन्हें 27 अवाम और पसीवी नारे तकबीर नूर आलम खान इन्हें 28 नूर आलम खान जोख पर ग्रान मशर नूर आलम खान तख्वास को मा चिराशी और दखपलो ख्यालात इजहारों की दलासुल प्रकावर की वरला नूर आलम खान, नूर आलम खान तो बंदों का सलाम कोमा और जरूरत को में ना आवाज करी नूर आलम खान पूरे प्रोजे की इस्तेकबाल करने की नूर आलम खान, नूर आलम खान नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दा कुल रूह का मिलक पास से تاسو له سایت ته چې دا نغني زما د علاقې مشرانو چیرمنانو صاحبانو ممبرانو صاحبانو انګلوبو مشرانو
مختلف پاټونه راغلي زما د ورورولۍ دا څه ورکرانو کنونشن نه دی دا د ورورولۍ جرګه ده د ورورولۍ یو مشورې لپاره چې موږ لا کم د عمل باندې نو هغې مطابق دا تاسو ته ما درخواست کړی الله هم خوشحاله او آباد لره تاسو ټول دا څومره مشران د ملازو سفید څنګ نه د دغه د کریانې نه دا کم یو یونین کونسل که په جګی دی د دغه نه دی ټول ناسم ګړی دې ټولو نه زه یو کلی که یادوم نو د هر کلي نه مشران راغلي دي د دې ته هرکلی ویم دا د دې خپله حجره ده د دې خپل کور دی او زه په هر لحاظ سره د الله نه پسته د الله ډېر شکر ګزار یم او د هغې نه پسته د دې خپل علاقې دا زما مولانا صاحب خبره وکړه نو چې کله زما دلته دا ویلي چې دا زما په کور او په دې حجره باندې خلک راغله او راتلل دلته دغه شو زما زه نومه خو زما د علاقې زما د دې کلي غریبانانو میندو خویندو چا سره کوڅک و چا سره ټوپک و چا سره لور و چا سره صبر و او وروتی دی او ځلوني دي د الله تعالی برکت دا او ټول غریب خلک کارم نو اوس هم ویم اذان کېږي اذان چې دغه شي نو بیا د هغې نه پسته به خبرې کوو دا سلسله وشوه څنګه چې مولانا صاحب ویلي ما چې کوم زه زوړ پاټی کې د 2008 نه 13 پورې مې نه نو هغې ما ته لکه د زوی په شان ځای کوي په یو پښتو کې او په دغه کې دغه شو چې په علاقه کې د دې علاقې دپاره د دې دغه دپاره مې یو فیصله وکړه نو زه په 2017-18 کې لاړم دې دپاره نوم تللی چې زه خالي نارې دې ووایم او د خلکو دې طریقنځلې وکړم زه دې دپاره تللی وم چې زما علاقه او راپسې راغلي وو په دې باندې تللی وم چې محرومه پاتې شوه ګیس ورکې نو بجلي ورکې نشته اوس هم نشته ټرانسفارمرو کمی شو ورکې دغه شو نو زه لاړم ما ویلي دا به د ایماندارۍ او دا چې کوم خبرې وي نو هغه شیز ته مې وکتل نو زه وله ورغلم دغه شم دلته راپسې جرګې چې دلته راغه زه ورپسې نیم تللی چې ما پاټی کې واخلي دا هم درته ویل کم مې د پربي او داس کې چې زه نیم تللی چې ما په پاټی کې واخلئ د لاندې ورکر نه واخله تر بره سره پورې دا ټول لیډرانې راغله نو ټیک د الیکشن خو زما سره ما له خو غریب سړی ووټ راکوي دا غریبانان خلک ما سره ولاړ دي ای ما سره پښتو کړې ده ای ما له د الله پاک نه دا کام دي را کړی نو چې هغه د زه ورسم نو چې د هغه لاره کوم څه د هغه ته ټرانسفارمر نه دی د هغه د ګیس لپاره زه اواز کوم یا د ګرانۍ خلاف اواز وکړم نو دوی ما ته وایي زه وله ورغلم هغه لیډرانو ته ورته مې ویلې مې یاره دي دا زما علاقه کې فلاني کلي کې دا صدو غړی دا او دا داسې دا نور کلي دي شیر کلی دی دې خوا سرفراز کلی دی دې کې ګیس نشته دا ورسک هغه اړخ ته پاتې شي دې خوا دا یو څو کلي نور هم نو ما ورته ویل جی د دې مهرباني وایي نو وایي مجھے تو گیس پہ اور ٹرانسفارمر پہ اور نوکری پہ ووٹ نہیں ملتا میں جی آپ کو نہیں ملتا میں بڑے لوگ ہو میں عاجز بندہ ہوں مجھے اس چیز سے ملتا ہے میں اگر ان لوگوں کو گیس ٹرانسفارمر مجھے اللہ ذریعہ بناتا ہے میں وہی چاہتا ہوں کہ آپ کی وہی کیونکہ میرا علاقہ پہلے بھی سوئی گیس نہیں تھا اس میں بجلی ٹرانسفارمر نہیں ہوتے تھے لوگ ووٹ دے رہے تھے اور چلے جاتے تھے میں نے لگائے اردو کی خبر میں دا چې کومه خبره مې ورته کړې نو هغه
نو هغه الفاظ مې ته نو ما ته وایي چې مجھے تو اسپینی میں سر آپ بڑے آدمی ہیں لیکن خیر خدا خبره لړه مې ټاک دغه شو یا ګرانی داغه پای باندې مې یو تقریر وکړو چې تقریر مې وکړو زمانو او دا منافقت مې د خلکو کړې ته نو ما هغه وخت نه اول نه کار نه خلک خدا اوس څوک دی یاره نه دا کوي زه هغه وخت کې د ګرانی منافقت زه یو سړي وګورم زه به مې زه یو سړی دی اوټ چاله نه ورکوي اوټ ما اخله دا په منافقت باندې دروغ بنوي یو کار کولی نشم کولی شم دروغ بنوي منافقت دا د اسلام دغه نه دی مسلمان سړی دروغ بنوي دوکه به نه ورکوي یو کار کولی شم نشم کولی یار نشم کولی دویم دا خبره چې زه عوامو ورسول یم زه د عوامو ترجمان یم زه دې دپاره نه یم چې زه به تا ته لکۍ وم چې یو کار غلط شی وي بجلي ګرانه شي دوایي ګرانه شي اوړه ګران شي زما په علاقه کې اوړه په 300 روپۍ شي یا په 200 روپۍ شي زه به پاسم او زه اواز کوم نو ما اواز وکړو نو چې اواز وکړو ما پسې نیب دا احتساب والا بیا راپسې ولګول هغه ولګولو نو ما دغه خبر نه شوم لږ شانې په دې زما نوم دا ما ته پته نه دلته زما رور دی هغه راته کاغذ وښودلو نو وایي کې زما د لور هغه وخت کې ماشومه وه د هغې زما د خویندم او زما د رورم زما د ټول خاندان نامې لیکلې وې او په هر ځای کې ټول پاکستان کې دا وګرځولې چې دا وګورئ دغه چېرته جایداد ده نو ما ویل مې ورته ورقم ما ورته مې یار تاسو څه ده کوئ زه به درته وښیم مې چاربریزه ده هریانه پایان دی بالا ده علیزو ملک دی وړه تختفاده ده خفه ده او کاڼي ده دغلته ورشئ وګورئ سن 44 کې اخرنۍ ځمکه مې اغوښتې ده د نیکه مې هغه هم په شوخۍ اغوښتې ده کیپټن محمود جان باندې ځمکه چا خرڅه کړې وه زما نیکه مې ده مې د نه پسته ځمکه اغوښته او ما هغه نمبر خسري دي وګوره که نمبر خسري هم بدلې شوي نو بیا وایه که تولې هم بدلې شوي نو بیا وایه د مور او پلار نه راغلې هغې کې مې خرڅه کړې ده خو مې یو کار دی په دې خفه شم چې زما د لور ګناه نه وه ما ته هغه ما ته جیل کې واچوه زما ګرانۍ خلاف هغه ما په څه باندې غلط کار کړی دی که د بجلی تاسو چې کوم خلکو له دا اوټ ورشئ او اوټ یې واخلي او هغه دې بیا اسمبلۍ ته نو بیا دې زه هغلته منافقت کوم د دروغو دغه دې کوم نه زه به هغلته پاسم او د حکومت په هغه وخت کې پاسم به کوم وخت کې څوک هم نه پاسي هغه وخت کې دا ټول لیډران یېرېدو الحمدلله پاسېدم زما زه دا دغه کوم د الله مهربانۍ سره ما خپل زمانه چوسم سعودي دا تاسو وایي اوټونه زه اکثر ملګرو ته یم ته اوټونه پرېږدئ لا پته نه لګي زما د ژوند پته نه لګي د چا پته لګي زمونږ د ملګرو دا الله پاک خوښه ده او سوتې ده اراده بل شي ارادې لپاره هم په سوچ باندې ولې نور عالم خو یو کس دی نه زه زوی سیاست ته راولم نه زه کور والا راولم نه لور راولم او نه رواره راولم ځکه چې زه دا چیزونه باندې دغه نه کوم دا ډېر ګران کار دی دا آسان کار نه دی دا نن زما دا رورولۍ دا زما رورولي ناسته زه یو پارټۍ سره ونی دا چې دا سپین ږیري ناست دي دا مشران ناست دي کشران ناست دي ما ورته ځکه چې مې زه به خبره کوم معافي غواړم دلته ډېر سپین روبې باروبې درانه پښتانه ممبران چیرمنان صاحبان علما کرام صاحبان د کلو مشران د علاقې او د دې دغه ټول هر دغه نه مزدورانو د دغه هرې پاټۍ نه دا ناست دي خو زه معافي غواړم ما خبره ځکه دا کوله چې میل زه ورته دا دغه وکړم زه د پاټو ماټو دغه نه زما خو والله داسې زړه تور دی ما یو فیصله زه خو په دې راباندې چې زه شکریا د دې ټولو مشرانو نه دا کوم ګورئ ما د 4 کالو کې 10 کروڑه روپۍ راکړي 10 کروڑ روپۍ نه ولا ټرانسفارمر کې ټول په 10 کروڑه باندې چلته دغه کی ما ته چې کلم او ما وټم دغه پاټۍ خلاف نه دی چولې خالي ورته مې ویلي چې میل تاسو په غلطه یې بیم دا خبره ما نه ګورئ ما نه خپل پلار مور زه خو بیا حرامي وم که نه چې ما د خپل پلار مور د قسم چې ما نه کړی و
چې ته په اسلام سره دوکه نه کې، ته په پاکستان سره دغه دوکه نه کې، ته به د غریب مال نه خورې. نو چې زه که ما غریب مال خوړلی وی، ما پاکستان سره دوکه وی، اسلام سره مې دغه کړی، زه ګوره بعضې شیزونه زه په ډېر شیزونو کې خاموش یم، بیا به خلک وایي چې دی بل اړخ ته دغه دې وخت کې اوس د وټونو دغه هغه خبرې نه کوم. خو دا درته ویم دا لیډران به انشاءالله دلته نه د قیامت په ورځ به یې نیسمه، دا او تاسو به یې نیسئ او زه به یې نیسم که خیر انشاءالله. د هغې وجه دا ده دوی وایي بل د ملک خلاف سازش زه نشم کولی، د هغې حصه زه نشم کېدی. زما اکثر د پاکستان زما دا خلک دغه کوي وایي چې پاکستان دا داسې دی، زه ورته یم پاکستان شکر نو کاږئ. خبره یې ماله 2013 خو الیکشن ما هم بیللی مې و که نه، ته پته وه بیللی مې و. اوس ښکاره خبرې خو نه کوو، خو یاره ومې بیللو یا وبیللی شو، بس ختم شو، خبره ختمه شوه. دا خو نه ده چې د پاکستان د ادارو پسې ورشم او زه د پاکستان د خپل کاڼي او د خپل شهیدانو د هغې یا د خپل ملک اټمي اساسو خلاف سوچ دې وکړم. دا خو بیا مطلب دا چې کوم قسم ما خوړلی او دویم دا خبره دا مسلمان دا د دې آیین په شریعت باندې جوړ دی، د دې هر یو شی خبره په اسلام کې راغلې. او ته خپل بیا فوج یا ته خپل د انسټیټیوشن یا دا چې کوم اداري د هغې خلاف دا کې یار 2013 کې ما هم بیللې ده او په ما پتا باندې ګټلې وه. نو زه خو دې دا نه ویم که نه چې هغوی ولې داسې وکړو شو که نه یار ته راوستی دی 2008 کې ته راوستی دی، دا 13 کې راوستی، 18 کې راوستی. دا مطلب نه چې ته د پاکستان خلاف شي یا ته د نور خالي د ډالرې درکړي، بس ته بیا د خپل ملک خلاف د خپل ادارو خلاف درکړي او بیا وایې چې دی دا جنګ دا کړی، دی دا پکې زما ملک نه بیروت جوړې، زما د ملک نه عراق جوړې، زما د ملک نه تنه جوړې. شکر وکړئ چې زموږ میندې خویندې شکر الحمدلله په حیا پرده کې ناست دي که نه. دا څه وجې نه ناست دي؟ ته ما په دې پوهېږې څه وجې نه ناست دي؟ دا آزاد پاکستان آزاد ملک دی، یعنې دغسې د امریکا به راتله او زموږ باندې دغه خو زموږ فوج مضبوط دی، موږ سره ایټم بم دی، نو ځکه درنه دا ملکونه یېرېږي. دا اقتصادي حالات زموږ د ملک به دونه مضبوط نه به الله پاک په خیر، الله غفور رحیم دی، په کلمه جوړ شوی ملک دی، دا به انشاءالله نه خرابي. خو خبره دا ده زه دا نه ویم، زه خالي دا عرض کول غواړم چې ما پسې دا شی وشو، زما د لور زما د خویندو په دې باندې دا نو بیا چې څه مې ته وشو نو وایي چې یاره خو هغه غټ غټ خلک دا نه دلته مې په مخامخ وویل هغه وزیر اعظم ته میل دا ایم ایل اې ګان ناست دي له قرآن ورکوي ورته چمچګیرت مه کوئ وایي ده درته په مخامخ ویلي که نه وي. زما ورونو خبره دا ده هغه اړخ ته به نه ځو خیر، خو زه دا عرض کول غواړم هر کله یو خو وله دا لیډران اکثر وایي که نه دې سره دا څنګه یار 300 کناله زموږ 300 کناله په اسلام آباد کې کور کې سړی اوسېږي خرڅېږي نه، په بلټ پروف ګاډي کې ګرځي خرڅېږي نه، ګډ روزانه چرګان کورني غوړي دا خوري دا خرڅېږي نه، دا کمیږي نه، زمونږ په الو او خوروا باندې زمونږ ځمکه خرڅو خرڅېږي. اخر څنګه دا ګزاره څنګه کاوه دلته والله زه خو کاوم چې پوره کوم نو مونږ ډېرئ زمیندارۍ کې همدغه راځي او هغه زمیندار نه مې چې بچ شي د هغې خیرات زکات هغې نه په خپل پټي کې زه د هغې نه خیرات زکات هغې نه بچ شي ماله راکړي نو زه هغه وخورم. هلکه دادا جاوید خانه دادا مخکې راځي. خبره دا ده نو دې لیډرانو له دوی له لږ قسم قرآن ورکوئ ولا دا دا کې چې د ملک او دویم دا چې څوک ما سره ودرېږي لږ دا پاټو والا ته خو دا وینا وکړي د 2013 نه 2018 پورې ستاسو د حکومت نو تاسو ایم این اې ګان نه وئ، ستاسو د پارټۍ دغه نو دا چې کوم ما سره اوس دا مخالفت ما ته دا کنځلې کړي د هغې نه مخکې د ایم این اې ګان نو ولې تاسو د علاقې څه ګیس چېرته ټرانسفارمر چېرته فیډر لمغم کړی دی
چېرته راته خو ښیې که نه یو کارنامه صحت کارت هلکه او بي آر ټي مې جوړه کړه بي آر ټي خدای رسول ومنئ هغې کې څونه کرپشن دی ما ته پته ما او په تاوان کې روان دی جي ټي ایس هم دلته جوړ و که نه یاد هم شي جي ټي ایس و هر کلي نه بتلو دا خو دلته په دې خاص په دې روډ کې هغه د هغې خپل کمیشنونو لپاره دغه شی زما په کلو کې د غریبانانو لپاره بس پکارو لکه جي ټي ایس نو هغه شی به یې کړی نو دا خالي په هغه روډ باندې وایي دا مونږ کارنامه کړې دې ته خو ته کارنامه نه وې زه وایم چې په سپیرسنګ ته تلو شالم ته تلو په جټۍ ته تلو په ګړنګي ته تلو په مټۍ ته تلو داسې بسونه پکارو چې هغه ته هر کلي نه دغه کېدو جوړي ته تلو په پجګۍ کې داسې دغه نو بیا به سړي هغه بسونه تله نو هغې کې به هغه به کار صحیح وي نو ته ما په دې پوهې که په دغه روډ باندې دی ځي او راځي خالي او هغې سره هغه اول ورته کنځلې کو یا جنګ لا بس او چنګ لا بس او بیا ورپسې مکه شی پسې کړې نو خدای رسول منې ول خو خپل دغه کې راځي نو که فکرو کې پکارو دویم دا خبره دا ده دی دغه ممبرانو صاحبانو دغه پاټو والا ته زه خالي دا وینا کول غواړم چې ته ما ته اوس مثال خبره که زما اول خو اراده نه کوم خلکو دغه وکړو په کم سترګو باندې تاسو څه کړي دي پر 4 کاله ستاسو حکومت یو کال نه دا حکومت بدل شوی دی تاسو ولې د دې علاقې غیرتمند میندې خویندو ته تاسو هغه وخت کې چې ستاسو هغه استاد یې نه و او تاسو نه درتلو تاسو ته به ویل چې یاره دا ګیس ټرانسفارمر او دا بجلي په کار نو ولې تاسو انکار کولو ولې اخر تاسو ویل چې مونږ ته ګیس دغه دا خو چې تاسو دا کال کې دا اوس تاسو 2.5 ارب روپو تاسو ته دا کار شروع شو 100 کیلومتره ګیس شو تاسو ته دلته دا الحمدلله تقریبا 1200 کسونه ټرانسفارمر دي تقریبا 1200-1800 ټرانسفارمر تاسو په دې کال کې اوس رواني دي غورځېږي خلکو ته لګیا دی په دغه کې که زه مړ یم او که زه ژوندی یم دا ټرانسفارمر به هر غریب هغه کور ته هغه سړي ته به لګي چې هغه ته هغه چټ منظور شوی دی او دغه کېږي به لګي ورته په دې نه ده چې زه به اصول ته ودرېږم او که نه به ودرېږم کوټ راکوي او که نه راکوي هغه ته به کېږي دغسې د بیا اخره کې ملګرو ویلي چې لارې کوڅو ته سوچ وکړه دا چیرمنان او ممبران صاحبان عوامو منتخب کړي دي او هغې له ته فنډ نه ورکړې ما په دې پوهېږه د عوامي نماینده د جمهوریت اولنی دغه دا دی چې دوی له به والګه دا فن کو نو زما خو اواز صحیح دی دا چیرمنانو ستاسو خلاف یې لوبه وکړه نو خبره دا ده دا شی لږ دغه چیرمنانو دغه نو ما ورته ویل دا ممبرانو صاحبانو او دغې ته ویل تاسو د عوامي نمایندګان یئ ستاسو په لاس باندې به کارونه کېږي چې تاسو څنګه دغه کوئ د هر یونین کونسل او هر دغه نو 57 کروڑ روپۍ ما ورکې هغې ته ور واچولې نیمې راغلي نیمې ورکې رانغې خیر نو زما ورونو هغه خو هغه فنډ هر یو سړی کارګزاري به کوي زه الحمدلله ما د خپل علاقې میندو خویندو ته ما چاته سپک ما ته کوي نه که چا را باندې دلته د حجرې او د کور راغلي دي او سره دغه نو ما ورته هغې ته سپک او کنځلې نه دي کړي ما اوس هم هغه سړي پسې نه کوم ګین د هغه یو شي راته معلوم دی زه یم زما الله شته زه یې په کور کې بندولم خدای پاک په خپل هغې په کور کې بند کړي دي د الله په فضل سره که چا زه په جیل کې اچولم خدای پاک هغې په جیل کې اچولي دا د الله دا زما اورئ تاسو عقیده په الله ساتئ او چا سره زیاتې مه کوئ د چا مال مه خورئ چا سره دوکه مه کوئ الله به سره امداد کوي ما سره الله امداد کوي زه چې چا بندولو کوشش کړم الحمدلله که هغه لیډر دی که هغه ایم پی ګان دي ټول په خپل کورونو کې بند پراته دي د الله په فضل سره نیت صفا ساتئ او زه دا وایم چې څوک هم روزي او دا ضروري نه ده چې زه وډرونو ته ودرېږم دا فرزند ملک به مودرېږي دا ملک به مودرېږي دا خان به مودرېږي دا تاسو دا تاریخ استاد به مودرېږي هر یو سړی ودرېدی شي او دا د هر چا حق دی چې هغه به وډرونو ته ودرېږي د هغې خوښه به وي زه ما دې لپاره دا کړی چې ستاسو خوښه وي تاسو به خپله فیصله کوئ ما له پارټۍ ټولې راغلي دي زما خو زه په دې باندې کېږم چې دا پارټۍ چې کله زه بیا وله ورشم نو ما ته به دا نه وایي چې یاره دا ټرانسفارمر او دا ګیس او دا مونږ له په دې وټ نه راکړي نو که دا کوئ نو زه پاټو ماټونه نه دا کوم یا به همداسې که بیا الیکشن اول کوم نه راوړنې نه کېږي یار کوم ځای نه به په ځمکې به خرڅوم قسم په خدای هغه ځمکه میلاویږي هم نه اوسه
او نه دا خو صفا خبره ده والله نشو پیدا کولی مونږ ګوره زما سره به کم دونه پیسې به کم دي نه راځي حرامه زه نه خورم مونږ خو په د الله په عاجزۍ والله تم کچکول نیولي نه هغه چل ده تا ګوډه روړه بل بیا به ګورو خبره دا ده ته به ماله ګوډه روړې زما وروڼو نه د مازدیګر مونځ ټیم دی د مونځ ټیم دی خالي دا دغه مې دی چې پاټونه بالکل د کاري صاحب ویل نو د دغه پارټۍ نه هم دغه دی نورو پاټونه هم دی ټول نوې نه ده خو چې څه تاسو بیا فیصله وه دا تاسو پې سوچ وکئ ما ته به بیا ټول ملګري وینا وکئ په هغه نقش قدم باندې به انشاءالله قدم ایږدو اول دا هم تپوس نه کول غواړم دا خو راته وسوې چې آیا الیکشن کول غواړي نه دې دپاره نه وایم ګورې چې ما ته به منافقت که نه کول غواړي قسم مې دپاره وي که ودرېږم په اودس کې ولاړ یم والله که الیکشن ته ودرېږم چې تاسو وایئ چې مه ودرېږه ځکه چې زه یو کس یم زه نشم زما ګورئ د هغې وجه نه زما ګورئ خبره زما قسم مې د په خدای وایي که ګوره خلکو سره عربونه او کروړونه روپۍ دي ما سره نشته زه پر ورولۍ باندې ودرېږم او پر ورولۍ باندې دغه کوم او دویم دا بیا دا وګورئ چې آزاد الله اکبر بیا ما ته आवाज راکئ نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر نور عالم خان نور عالم خان پاکستان زبردست د پاکستان دا کوم پاکستان زنده‌باد پاکستان زنده‌باد غریب عوام زنده‌باد هغه بس شی دغه او خدای دې هغه تبا کړي چې څوک اسلام سره پاکستان سره او غریب عوام سره دوکه کوي امين الله هم خوشاله او باد لره خبره دا هر غریبه چې به وي خبرو یې نه ګورې ډېر شیزونه مې نه دي خلیاس نه چې تاسو دا نو هغه دا اوس دا دغه وایي دا له ګوړه نه راوړي او چې وایي الیکشن کې به چې ګوړه راوړي نو بیا وایي کوو الله هم خوشحاله راځئ چې ولا کدی جی وای ته جو مور سره یو کدی پیپل پارټي ته جو مور سره یو کومه پارټي ته چې دی جی یو د عمران خان نه منم نور چې کومه پارټي ان شاء الله او کپا نرا کپا غیرت او پښتو شی بالا باچان د شی بالا عوام کوم چې کوم دی ان شاء الله د دغه خدمت او د تدیر جاب دی جی ناظم اجازه سیب ناظم بسم الله الرحمن الرحیم زه سجاد خان د ملازو بیستی چیرمن دا خبره کوم چې زه د جمعیت د پارټۍ نه ناظم منتخب شم او پارټي او زما هر څه وروستو دي که نور عالم خان ولاړ دی عالم خان سره په لوی سیټ چې کوم نور عالم خان ولاړ دی پای سیټ د نور عالم خان سره بله پارټۍ بل ناظم بسم الله الرحمن الرحیم پرویز خان نوم دی زه متری تحصیلال چیرمن اتحاد صدر یم نور عالم خان سره زموږ د ورولۍ تعلق دی چې کله د ورولۍ تعلق راشي نو بیا سیاسي پارټي سني مونږ په دې غټ وټ مونږ لا حکومت کې مونږ کله راغو سیټونه مونږ ګټل مونږ حکومت لاس پې کټ کې الله غواړي چې مونږ عزت دین نور عالم خان جوړ کړو ورولۍ را دروکا اوس د په مونږ حق دی مونږ پښتانه یو او ان شاء الله مونږ په دې متفق چې دې چرته مزي چې چرته مزي مونږ به دا غټ وټ نه او ډوکی کې مونږ چیرمنانو ته ویلي چې غټ ارغي خپل کار خدا غټ چې کلمه باندې سړی مسلمان کیږي دا غټ زموږ نور عالم خان عزتمندو زموږ مشرانو کشرانو یو خو سلام کوم د سلام نه پس د مرګرو خبرو کې د نور عالم خان لمون ټیم پټیم ولې اجري چې د یو خبري سړی یو نری خبري کوي او هر ټیم په هر موقع باندې د عوامو د خپل د علاقې سوچ کړي دي نو ان شاء الله چې د خپل علاقې سوچ کوي نو موږ هم دومره کمزوري نه یو بل دا کوم خلک راغلي دا ټول وروره د خپل علاقې ازبري دي چرمنان که یو بې خونده چرمین وي نو انشاءالله مړه یو 50 سلوټه خو به ورسره یي انشاءالله نو انشاءالله دا د کلي په سر باندې سړی دی دا نه دي چې دا کلي د راغوښتي دا د کلي په سر یو سړی راغوښتی دی او انشاءالله چې دې داسې د پښتو نه ډکې خبرې کوي نو موږ هم پښتانه یو در اخره به ولاړ یو انشاءالله که دې هر پارټۍ ته ودرېږي زموږ پارټۍ سره تعلق نشته زموږ تعلق د سره دی انشاءالله چې دې په کومه موړه باندې ودرېږي زموږ به ورپسې وروره بالکل اتحاد بسم الله الرحمن الرحیم ناظم سیار خان دارمنگی
موږ نن راغلی یو د نورعالم خان ځای کې اجره کې یو د ټول NA28 مخکې NA27 او NA28 ته د هغې د کلي په سر باندې چیرمنان مشران نورعالم خان دعوت ورکړی او د مشورې لپاره هغه مشوره وشوه. اوس زموږ چې څومره مشران دي چې څومره د علاقې خلک دي سپین روبي دي نورعالم خان ته دا اختیار ورکو چې نورعالم خان ته په کم طرف ځي که آزاد ودرېږي انشاءالله تعالی دغه مشران دغه په کورونو کې چې کومې خویندې میندې دي چې تا کم د علاقې خدمت کړی دی نو انشاءالله داسې سړی بل نه وینو چې دا NA27 او NA28 داسې خدمت وکړي. زما عزتمندو دا درته وایم چې په دې اوس یو کال کې کم ترانسفارمرې کم کارونه د لارو کوڅو دا والله که په 10 کاله کې هم شوي دي. نورعالم خان نر لیډر دی انشاءالله تعالی د هغه شانه به شانه به ولاړو او چې د هره پارټۍ نه وي انشاءالله نورعالم خان موږ درپسې یو. دا ووټ معمولي خبره ده زموږ وینه زموږ تن زموږ سر تانه قربان په خپله نر سړی دا په خپله نر سړی نر دې ملګري دي نر دې رونه دي د ټولې علاقې او موږ د ټولې علاقې د NA27 د دې د عوامو د مشرانو انتهایی مشکور یو چې نورعالم خان له ټیم ورکو د مشورې لپاره. نورعالم خان زنده باد. زه صرف یو خبره کوم د جوړ سره مې تعلق دی. نورعالم خان زمونږ BC سره پښتو کړی انشاءالله پښتو به ورسره کوو. زه ورته یو خبره کوم نور ډېرې خبرې نه کوم انشاءالله دا مې ورسره وعده ده چې دې څنګه د پښتو نه ډکې خبرې کوي د یو خبرې 90% رزلټ دی ټولو په مخ کې ورته چې 90% رزلټ ورکوم. چغرمټی ناظم یم ریاض علي مې نوم دی انشاءالله د JY سره مې تعلق دی JY ناظم یم. نورعالم خان ډېر پښتون سړی دی او یقین وکړه چې د ادنا نه ادنا کس دپاره کارونه کړي دي او ډېر انتهایي لکه هر چا سره مینه کړې ده انشاءالله او الله پاک د انشاءالله بیا انشاءالله راولي کامیابی به ورسره ولاړې انشاءالله. زه نورعالم خان چې ته د هرې پارټۍ ته ځې انشاءالله موږ تا سره شانه به شانه ولاړ یو او انشاءالله خپل جنډه خپل بینر جوړو. اول ستا سلا ده چې ته کومې پارټۍ ته هم ځې انشاءالله موږ تا سره یو خوشحاله او آباد اوسئ. اول NA3 بیا NA27 اوس NA28. جی مولانا الحمدلله زه مولانا اجمل خبرې کوم ویله چولې دا جمعیت العلما سره تعلق ساتم خو نورعالم خان بس ته په ښه پوهېږي الله دې تا پوه کړي او موږ د چا اعتراض نه کوو. ټول لا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله موږ درپسې وما علینا الحمدلله موږ ټول د نورعالم خان سره دعاګانې را روان یو. اوس ورته بیا هم به کوو انشاءالله تر مرګه به ورسره انشاءالله. اجاز کاکړ مې نوم دی چیرمین مې د 20 نیټه 26 نه آزاد امیدوار هم او نورعالم خان دی نر سړی دی او سپورټ کوو او انشاءالله چې دې هره پارټۍ کې موږ ورسره یو انشاءالله او تر اخره به ورسره یو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زما نوم محمد رویت یوث کونسلر یم د پجګې آزادونه. انشاءالله نورعالم خان چې کومې پارټۍ ته ځي انشاءالله شانه بشانه ورسره ولاړ یو انشاءالله مخکې مو ورسره ولاړ انشاءالله دا به ډېره مننه جی دا چې کانو په نورعالم خان باندې د اعتماد اظهار وکړو او موږ د هغوی شکریا ادا کوو او انشاءالله العزیز که نورعالم خان آزاد ودرېږي که کومې پارټۍ نه ودرېږي انشاءالله دا ټول ممبران کونسلران ناظمان ټول به ورسره وي. نورعالم خان نورعالم خان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله ونعم الوکیل. زه خلیل الرحمن چیرمن تحصیل شالم VC آریانا پایان سره تعلق ساتم او زمون تحصیل شالم او تحصیل مطرح دا زمون NA27 نوې حلقه شوه د نورعالم خان انشاءالله NA28 حلقه ده او په دې NA28 حلقه کې زمون چې څومره چیرمنان دي مشران دي چې د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو ټول انشاءالله دا یو عهد کړی دی چې موږ به را روان الیکشن کې د نورعالم خان مکمل سپورټ کوو چې هغه هرې پارټۍ سره تعلق ساتي. قومي اسمبلی شکریه.